اشرف غني بالاخره رسما له ولسمشرۍ خلاص شو. ملګرو ملتونو د نړۍ هیوادونو د دولت مشرانو له نوملړ څخه د اشرف غني نوم لرې کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان دولت د مشر په توګه د پخواني ولسمشر اشرف غني نوم لرې کړی دی. د راپورونو له مخې دغه نوملړ چې د ملګرو ملتونو په یوه پاڼه کې خپور شوی دی د اشرف غني د میرمنې رولا غني نوم هم د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه لرې شوی دی. د هراس په دې لیست کې د پرځول شوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي حنیف اتمر نوم هم ایسته کړل شوی دی. راپورونه وایي چې لا هم د نړۍ دولت مشرانو په لیست کې د افغانستان نوم د افغانستان جمهور رئیس لیکل شوی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان مشرانو نومونه په داسې مهال د نړۍ د دولت مشرانو له نوملړ څخه پاک کړي چې تر اوسه یې د افغانستان نوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د 2021 کال اګست 15 د کابل د سقوط په ورځ پخوانی ولسمشر اشرف غني د خپلو نږدې کسانو سره له افغانستان ووت او متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د 1996 تر 2001 پورې د طالبانو په مخکینی دورې کې هم د هغوی حکومت په رسمیت نه پیژانده او دا مقام یې د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني په مشرۍ حکومت ته سپارلی و. بلخوا ایران ویلي که په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ نشي بیا به ناامنه شي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي ټینګار کړی چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه باید په افغانستان کې له خلکو او سیاسي ډلو سره مرسته وکړي ترڅو داسې ټول شموله حکومت چې د افغانستان ټول قومونه پکې ونډه ولري رامنځته شي. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې رئیسي دا موضوع د شنبه د کپ په 2 د قطر له امیر شیخ تمیم بن احمد ال ثاني سره په ګډه خبري ناسته کې کړې ده. په دې ناسته کې د ایران ولسمشر د اړینو سیمه ییزو مسایلو له دې جملې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د افغانستان د سیاسي وضعیت او د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه بحث کړی او ټینګار یې کړی.